ابو طالب ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څومره مرستې کړي دي تاسو ټولو ته به هغه پته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور او پلار وفات شي و هغه وړوکی بیا یې نیکه وفات شو بیا د دې تره په کفالت کې پاتې شو دې تره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېرې منډې والي ښه ډېرې او چې کله ورته ډېر واره دعوت ورکو د توحید او دعوت یې ورته ورکو د اسلام نو ښه واضح وي او ښه ښکاره وي ویل واره ما ته ښه پته ده چې ستا دا دین حق دین دی ښه نو چې خره ته پته ده چې حق دین دی نو منې ولې نه ایمان ولې نه راوړي کلمه ولې نه وې دې خبرې ته غوږ کېدی ښه وایي ښه راته پته ده چې دا دین دی حق دین دی ورواره ښه نو چې حق دی ویې منه که نه وی که چېرته د دې خلکو نه ملامته کولی نو بیا مې منلی وي ګوره دا ټکی د هغه په خوله مو که چېرته خلکو نه ملامته کولی سبا له به وایي ورواره خلک به راته بیا دا وایي چې د عبدالمطلب دین دې پرېښو د پلار نیکه مذهب دې پرېښو لاړې د چوکاټ نه واوړېدې او لاړې د قوم نه ووتې لاړې د مکې د خلکو عادات او رسمونه او رواجونه دې پرېښودو نو ورواره د دې د لاسه یې نشم منلی مړ شو ابو طالب او چا ملامت نه کو صحیح ده قریش والا مکې والا دا ونه وي چې د پلار نیکه دین پرېښودی دی یعنې ښه د پلار نیکه په دین باندې څه شو نو ښه د پلار نیکه په دین باندې توجه دې طرف ته ساتي د پلار نیکه په دین باندې مړ شو ابو طالب او تاسو ټولو ته پته ده که نه ښه نه چا ملامته کو نه ورته چا څه ووي او که د پلار نیکه په دین باندې مړ شو لاړ خو چېرته لاړ جهنم ته لاړ مړ شو لاړ جهنم ته چا ملامته نه کو زه تاسو نه دا سوال کومه صحیح ده چې دې چا ملامت نه کو او د قوم عاداتو مطابق ژوند تیر کو خو څه فایدې یې ورله ورکړه چې دی لاړ جهنم ته موږ کې چې دی بعضو ته کله حق بیان کړي که نه یا د قرآن نه ورته یو مسله بیان کړي یا د حدیث نه نو دی پلار نیکه دا پلار نیکه ګوره په آخرت کې تا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا پښتو چې کومه تا راټینګه کړې ده چې زموږ د پښتو رواج دی دا رواج ته د قیامت په ورځ د الله د عذاب نه نشي بچ کولی ګورې